زما وطنا زما وطنا زما وطنا زما وطنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د ښار په نهمه ناحیه شپږم ګذر کې د دوو کوڅو د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅې چې تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي، تر دې مهاله یې 50% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې هم د یوه نیمې میاشتې په موده کې بشپړ شي. دغه کوڅې تقریبا 503 متره اوږدوالی لري او 8 متره بردوالی لري. په دې ستره رغنیزه پروژه کې هر ورځ 83 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 3 کسان په مسلکي ډول کار کوي او 15 کسان په غیر مسلکي ډول په کار کولو بوخت دي. مخکې خو موږ ژوند و څه نه څه په کړاوو کې کړکېچو کې وو. موږ د کندهار د ښاروالۍ څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې کار څخه موږ ډېر خوشحاله یو. دا زموږ د وطن راتلونکی دی، د وطن جوړښت مو دی. موږ د کار څخه ډېر خوشحاله یو او په آینده کې هم د مسؤلو کسان څخه غواړو چې دغسې پروژې نورې هم پر مخ بوځي تر څو دا بېکاره کسان ټوله په کار اخته شي. ککرۍ کړل ستا حسن ته قربان، ستا نوم ځکه نن اخلي په ادب یغې. د دې کوڅو په اساسي رغولو سره د همدې سیمې اوسېدونکو زیاته خوښي ښودلې ده او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه کړې. دا مشکلات و، دا کوڅه خامه وه، په دوبي کې به ډېر زیاتې دوړې وې، خلک به د دا سره ډېر سخت مشکلات کې وه. او اوس الحمدلله د کندهار ښاروالۍ د خوا څخه اوس دا کوڅه موږ ته کانکریټېږي، نو د دې سره به موږ ډېر وسایل ترلاسه کړو. د دنیا هېواد د شکر اوس خو سوی خاوند د خپلواکۍ، ورو ورو له هرې خوا اورمه غږ د ابادۍ، ستا واک اخیستی لاسو کې اصلي بچیو بیا